السلام علیکم ګرانو لیدونکو د هر ډول معلوماتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن یو وارې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شوی یم د برق انجینرۍ په برخه کې. نو راځو موږ تاسې په تېر درس کې وویله چې اس آی واحدونه مو وویله چې اس آی واحدونه چیشت دي، د هغه تر څنګ مو مشتق سوي اس آی واحدونه وویله، د هغه څخه وروسته بیا د برق اندازهګیري اساسي وسایل مو وویله چې کوم یې وسایل دي. د هغه په وسایلو کې مو وویله چې ام میټر دی مثلا چې امپیر میټر ورته ویل کېږي، او د هغه په تر څنګ مو بیا وویل چې ولټ میټر دی، ولټ میټر هم مثلا تشریح کوي. د هغه په څنګ کې هم بیا وویله چې هوم میټر دی مثلا چې هغه وسیله ده چې مقاومت په اندازه کېږي. او بل هم بیا وویله چې ملټي میټر دی. ملټي میټر چیشت دی؟ یعنې هغه دی چې هغه وسیله ده چې د ولټاژ، جریان، مقاومت او داسې نورو د اندازه کولو دپاره چیش کېږي، استعمالیږي. د هغه په څنګ کې هم بیا اولیسکوپ وویله چې مثلا دا چیشت دی. راځو نن د برق انجینرۍ په برخه کې نن چارج وایو چې چارج څه ته ویل کېږي. د الکترونونو مقدار ته چارج ویل کېږي چې په کولم سره اندازه کېږي چې د سی په توري سره ښودل کېږي. نو یو کولم چارج په یوه ثانیه کې د یو مقطع څخه تیر سي 1 امپیر بلل کېږي. اوس موږ تاسې وویله چې چارج چې دی د الکترونونو مقدار ته ویل کېږي، یعنې د الکترونونو مجموعې ته ویل کېږي. د الکترونونو مجموعې ته چی ویل کېږي؟ چارج ویل کېږي چې په چیز سره اندازه کېږي. مثلا هغه چې دی په کولم سره اندازه کېږي. یو کولم مساوي دی د 6.40 ضرب د 10 په توان د 18 الکترونونو سره. دا یو کولم دی، یعنی یو کولم چارج په یوه ثانیه کې د یو مقطع څخه تیر سي چی بلل کېږي؟ امپیر بلل کېږي. یعنی یو امپیر چارج ته یو کولم ویل کېږي. یو کولم ته چی ویل کېږي؟ د الکترونونو چارج ته ویل کېږي. د الکترونونو مجموعې ته کولم ویل کېږي. چارج چې دی په دوه ډوله دی، یو چې دی مثبت چارج دی او بل چې دی منفي چارج دی. نو خدای دې وکړي چې په چارج باندې پوه سوي یاست. نو راځو اوس وایو چې قوه څه شی ده. قوه یا فورس، قوه هغه فزیکي پدیده ده چې د یو جسم په سرعت، لوري او یا شکل کې بدلون راولي قوه بلل کېږي. نو چې په نیوټن سره اندازه کېږي، د ان په توري سره ښودل کېږي. مثلا کله چې یو جسم حرکت وکړي، دا چې سو دا د قوې په واسطه باندې حرکت وکړي. که چیرې شکل کې بدلون راغلی، دا هم د یو قوې په واسطه بدلون راځي. که چیرې قوه نه وي، بدلون نسي راتللی. نو دا چیش دی؟ دا موږ په نیوټن سره اندازه کوو چې د ان په توري سره ښودل کېږي. او بله قوه چې ده پر 4 ډوله ده. راځو اول وایو چې جاذبې قوه. جاذبې قوه هغه قوه ده چې د ځمکې د کشش له امله منځته راځي. مثلا څنګه د ځمکې د کشش له امله منځته راځي؟ کله چې یو جسم ته په هوا باندې وغورځوي، هغه چیش کېږي بیرته ځمکې ته راځي. دا چې سو دا د ځمکې د کشش قوه سوه، یعنې د ځمکې د جاذبې قوه سوه. تاسې په دا شکل کې هم وګورئ. او بل دوهمه قوه چې د میخانیکي قوه ده. میخانیکي قوه هغه قوه ده چې د فشار له امله منځته راځي. مثلا یو فشار موجود وي چې میخانیکي قوه لاسته راځي. کله چې فشار موجود نه وي، نو بیا میخانیکي قوه لاسته نسي راتللی. نو اوس مثلا تاسې دغه عکس ته وګورئ. په عکس کې او بل راځو برقي قوه وایي. برقي قوه هغه ده چې د 2 برقي چارج لرونکو ذراتو له امله څخه منځته راځي. مثلا تاسې دغه عکس ته خو وګورئ، بیټري د یوې مثبت چارجونه دي، بل یې منفي چارجونه دي. په ضمن کې 2 تاره ورسره لرو او یو لایټ یا مثلا لوډ ورسره لرو یا ګروپ سره لرو. دا چیش دی چې د 2 ذرو له امله چې سو منځته راغلی، یو منفي چارج سو او بل چې زو مثبت چارج سو. کله چې د دې 2 څخه د ګروپ ته مثلا دا 2 چارجونه راغله، په ضمن کې چیش ولګېدی، ګروپ روښانه سو. کله چې روښانه سو، دا چې سو دا برقي قوه سوه. که چیرې دا قوه موجوده نه وي، مثلا دا ګروپ بیا نسي لګېدلی، نو په دې خاطر باندې ته موږ چی ویلی سو چې دا برقي قوه ده. برقي قوه هغه دی چې د 2 برقي چارج لرونکو ذرو له امله منځته راځي. او بل راځو څلورم مقناطیسي قوه. مقناطیسي هغه قوه ده چې د مقناطیسي ساحې له امله چیش کېږي؟ منځته راځي. مقناطیسي قوه هغه ده چې د مقناطیسي ساحې له امله منځته راځي. دغه ته تاسې په دغه عکس کې وګورئ، د یو د بله سره چیش کېږي؟ دفع کوي. یو د بل سره د پکې سره جذبوي نه. دا چې سوه دا مقناطیسي ساحه سوه. په مقناطیسي ساحه کې یو قوه منځته راغله چې د یو د بل سره د پکې.
اوس راځو وایو د برقي جریان عمده اغیزې. د برقي جریان عمده اغیزې چیش دي؟ د برقي جریان عمده اغیزې چې دي هغه پر درې ډوله باندې دي، یعنې درې عمده اغیزې لري. اول د واره موږ تاسې وایو مقناطیسي اغیزه یعنې میګنیټیک افیکټ. کله چې د الکترونو جریان له یو هادي څخه تیریږي نو د مقناطیسي ساحه تولیدیږي. تاسې دغه عکس ته منتظر سئ وګورئ. دا یو هادي ده، مثلا یو تار دی یا یو میله ده، نو دا چې کله الکترونونه حرکت پکښې وکړي نو د دالین پر شا خوا باندې یو مقناطیسي ساحه تولیدیږي. نو دغه ته چی ویل کیږي؟ میګنیټیک اغیزه ویل کیږي. یعنې د برق د جریان چی سو دا یو عمده اغیزه سوه چې په یو هادي کې چی کړله موږ ته وښودله. نو د مقناطیسي ساحې د استعمال ځایونه ډیر دي. نو په ځینې په لاندې ډول دي چې مثلا ریلي دي، په ریلي کې مثلا مقناطیسي ساحه استعمالیږي او خپل جنریټرونه دي او ترانسفارمرونه دي او داسې نور ډیر ځایونه کې موږ چی کولی سو مقناطیسي ساحه څخه کار اخیستلی سو. او دوهمه کیمیاوي اغیزه ده. د برقي جریان دوهمه اغیزه چی شته؟ کیمیاوي اغیزه ده. کله چې د الکترونو جریان په کیمیاوي موادو کې بدلون رامنځته کړي کیمیاوي اغیزه بلل کیږي. څنګه بدلون رامنځته کړي؟ لکه د اوبو تجزیه چې هایدروجن او اکسیجن یې سره جلا کړي. دا چی شو؟ دا یو کیمیاوي اغیزه سوه. کله چې مثلا برقي جریان د یو کیمیاوي موادو کې بدلون راولي، مثلا د اوبو مو راواخیستلې، څه مو کړلې، تجزیه مو کړلې، د برقي جریان په واسطه مو تجزیه کړې. کله چې مو تجزیه کړلې هایدروجن یوه طرف ته سو او اکسیجن بل طرف ته سو. دا چی سو؟ دې ته چی ویل کیږي؟ کیمیاوي اغیزه ویل کیږي. زه اوس وایو د تودوخې اغیزه یعنې هیټینګ افیکټ. کله چې د الکترونو جریان له یو هادي څخه تیریږي نو د مقاومت له لارې تودوخه تولیدیږي. کله چې برق موږ د یو هادي د یو داسې هادي څخه تیروو چې هغه مقاومت یې ډیر وي، د جریان مخه ډیره نیسي، نو دغه د جریان مخه چې کله ډیره نیسي په ضمن کې هغه هادي یا هغه سیم هغه مقاومت چې کیږي ګرمیږي. دغه ګرمایش څخه موږ استفاده کوو، یا اشپزي پر کوو، یا د ګرمایش لپاره، یا د اوبو دپاره. په ضمن کې ښه وسیله چې شته اوتو دی، موږ کالي په اوتو کوو، مثلا د اوتو کار ځینې اخلو. نو دې ته چی ویل کیږي؟ د تودوخې اغیزه ویل کیږي. کله چې برقي جریان مثلا د یو هادي څخه تیریږي نو بل چیش منځته راځي؟ تودوخه منځته راځي. نو د مقاومت له لارې چیش کیږي؟ تودوخه تولیدوي. نو د استعمال ځایونه یې ډیر دي. ځینې په لاندې ډول دي، مثلا د اشپزي وسایل دي لکه دغه چوله، برقي چوله، او په ضمن کې ویلی سو د اوبو هیټرونه او داسې نور ډیر دي مثلا چې د دې څخه موږ چیش کولی سو؟ استفاده کولی سو. دا هم ستاسو نننی درس چې نن پای ته ورسېدی، نو غواړم چې ویډیو ډېره اوږده نه سي. نو په دې خاطر باندې بیا هم تاسې کولی سئ زما سره خپل نظرونه شریک کړي، کومنټ وکړي، لایک او شیر وکړي، ویډیو تر نورو پورې ورسوئ.